سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا په وړاندې په شپږمه لوبه کې پرله پسې ستره ماته وخوړله. د دې لوبې د بایللو اصلي لامل دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ خپلو خپلوانو ته چانس ورکوي، نو ځکه د سریلانکا په وړاندې په ټولو لوبو کې سترې ماتې وخوړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله مکمله ناکامه شوې ده چې په 12 لوبو کې صرف 2 لوبې ګټلې دي، هغه هم د متحده عربي اماراتو لوبډلې څخه ګټلې دي، نورې ټولې لوبې بایللې دي. افغانستان د هندوستان سم 3 شل اوریزې لوبې وبایللې او داسې د سریلانکا سره یوه ټسټ 3 ورځنۍ او 2 شل اوریزې لوبو کې هم سترې ماتې وخوړلې. د افغانستان کرکټ بورډ کې ډېره غټه واسطه روانه ده چې میرویس اشرف خپل وراره لوبوي، راشد خان بیا د شل اوریزې لوبو لوبډله برابروي چې ځاځی او فرید ملک به حتماً پکښې کوي. فرید ملک او حضرت الله ځاځی که ښه لوبه کوی شي که نه شي کوی خو حتماً به پکښې لوبېږي. تاسو وګورئ چې حضرت الله ځاځي ته بار بار چانس ورکول کېږي، په یوه لوبه کې ښه ځلېږي خو په 50 لوبو کې بیا ناکامه دی. داسې فرید ملک هم دغسې راواخله چې په یوه لوبه کې ښه دی، په نورو لوبو کې ناکامه دی. دوی په لوبډلې کې حتماً ځای لري او دا شرف الدین اشرف د ده ښه لوبه موږ نه په یاد کېږي چې د افغانستان لپاره ښه لوبه کړې وي، خو دی هم په افغانستان په هر سکواډ کې بار بار لوبېږي، ځکه د ده اکا کرکټ بورډ دی، نو ځکه ده ته چانس ورکوي. نو ځکه د دې لوبو د بایللو اصلي لامل دا دی چې افغانستان د سریلانکا په وړاندې په 6 لوبو کې له غټو ماتو سره مخ شو. افغانستان باید د ایرلینډ پر وړاندې دغه سیریز ته داسې لوبډله انتخاب نه کړي لکه اوس چې انتخاب کړې ده، باید یو صحیح لوبډله ورته اعلان کړي. عثمان غني ته باید چانس ورکړي. عثمان غني هم ډېر وخت د لوبډلې څخه پاتې راغلی دی. عثمان غني چې دی هم د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې کړې دي او ډېر ښه بیټسمین دی. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتماً زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.